بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات می قبول کړئ. قدرمنو دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو، یوه ډیره د پند ډکه کیسه در سره شریکوم، خو په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. د هارون رشید د خلافت په زمانه کې د بهلول په نامه یو لیوني ژوند کاوه. هغه له نورو انسانانو څخه متفاوت ژوند درلودو. د هغه د ژوند یوه ناشنا کیسه داسې ده چې یوه ورځ هارون رشید ولید چې په هدیره کې د قبرونو په منځ کې ناست دی. نو هارون رشید ورته په ټوکو کې وویل: ای بهلوله، ته خو لیونی یې، ته به کله هوښیارېږي. بهلول پورته شو او یوې ونې ته وختو او بیا یې په لوړ اواز باندې په هارون رشید غږ وکړ: ای هارونه، ای لیونیه، ته به کله هوښیارېږي. هارون رشید په خپل اس باندې سور ونې ته راغی او ده ته یې وویل: زه لیونی یم که ته لیونی یې؟ ته خو ټوله ورځ په هدیرو کې ناست یې. بهلول وویل: زه لیونی نه مګر هوښیار یم. هارون وویل: هغه څنګه؟ بهلول وویل: زه په دې پوه شوی یم چې ستا د باچاهۍ دغه قصر نړېدونکی دی او دا قبر باقي پاتې کېدونکی دی. تا خپل قصر آباد کړی مګر خپل قبر دې ویجاړ کړی دی. نو ته دا بده ګڼې چې له دې آبادۍ څخه ویرانۍ ته ولاړ شي، سره له دې چې ته پوهیږي چې دې ځای ته ستا ورتلل حتمي دي. اوس ته ووایه چې زه لیونی یم او که ته؟ هارون رشید د بهلول د خبرو ولړزاو او دومره یې وژړل چې ږیره یې په اوښکو لمده شوه او وی ویل چې په الله قسم ته رښتینی یې. بیا هارون رشید وویل: ای بهلوله، ما ته نور نصیحت وکړه. بهلول ورته وویل: د الله جل جلاله کتاب درته کفایت کوي، همغه ټینګ ونیسه. هارون رشید وویل: ستا کوم حاجت شته چې زه یې پوره کړم؟ بهلول وویل: هو، 3 حاجتونه دي، که پوره دې کړل نو زه به ستا احسانمند شم. هارون رشید وویل: مهرباني وکړه، حاجتونه دې ووایه. بهلول وویل: عمر مې زیات کړه. هارون رشید ورته وویل: داسې خو نشم کولی. بهلول ورته بیا وویل: له مرګه مې وژغوره. هارون رشید ورته وویل: دا هم نشم کولی. بهلول ورته بیا وویل: جنت ته مې داخل کړه او له جهنم څخه مې وژغوره. هارون رشید ورته وویل: له دې هم ناتوان یم، یعنی دا هم نشم کولی. بهلول ورته بیا وویل: پوه شه نو چې ته غلام یې، باچا نه یې، زه تا ته هیڅ ضرورت نه لرم. دوستانو، په دې قصه کې زموږ ستاسو دپاره ډېر لوی سبق پروت دی. موږ د پکار دی چې د الله تعالی هر حکم پر ځای کړو او د الله تعالی جل جلاله د یو حکم نه هم سرغړونه ونه کړو، ځکه چې دا هر څه به زموږ په قبر او د محشر په ورځ په کار راځي. که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې موږ تاسو سره نور هم دغسې په زړه پورې کیسې، اسلامي معلومات او نور طبي معلومات شریک کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي.